اے دا اللہ حبیب زما امدادو کا، زما امدادو کا، ډیر په بد حال کې یما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی ما تا ته ویلیو چې په داسې حالت کې به زما مخې له نه راځي چې په تا پردې حق د پاسه باندې زه ستا امداد نشم کولی. نبی علیہ السلام به وایي امداد یې نشم کولی، ډېر خیال کوه دا داسې پردي سیز ته د خپل سیز په نیت مه ګوره. مړه دا څه وړه خبره، یوه ونه څه خبره ده، یوه څانګه څه خبره ده، نه دا به میدان محشر کې درته ډېره ګرانه پرېوځي. کوشش دا کوو چې په ما د چا حق دی چې زه هغه ورکوم، او که په ما زما په چا حق دی خیر دی هغه دی پاتې شي. ځکه وایي و ایتاء ذی القربى، الله حکم کوي چې رشته دار ته ورکړه کوئ. ښه په دې عمل وکړئ. رشته دارانو کې دې نالګي د څنګه به یې ختمئ، هدیې وله ورکوه، تحفې ولا ورکوه، صدقې ولا ورکوه. نبی علیہ السلام فرمائی هدیې ورکوئ د دې سره محبت پیدا کی، هدیې ورکوئ یو بل له د دې سره آپس کې محبت پیدا کی. او بیا رشته دار دا تا ته نږدې دی، دا د یوې تنې څانګې یې، ستا ورور دی نو ستا ورور او ته د یوې تنې څانګې نه یې، د یوې تنې څانګې نه یې. نبی علیہ السلام فرمائی المرء کثیر باخیہ، سڑے پرور گن ښکاري، سڑے پرور گن ښکاري. رور دا د مټو زور دی، د چا رور نی د ده به د مټو زور دی. چې مور نی شفقت به نی، او چې رور نی نو طاقت به نی، چې رور نی طاقت به نی، چې مور نی شفقت به نی. نو رشته ډېر خوږ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو رشتہ دار کله چې په بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو نو دا رشتہ دار په هغې تهمت کې شریک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم اخوړوي زه به د سره نوره ښېګړه نه کوم، ځکه د زما په لور بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنها باندې تهمت لګولې. داسې بیبي ده چې نبی علیہ السلام بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ته فرمایي بیبي عائشہ جبریل امین راغلی دی تی نه ویني او په تا باندې سلام وایي، په تا سلام وایي. داسې بیبي چې هغه وایي چې ستاسو پیغمبر مې رخصتو نو د خپلې غېږ نه مې رخصت کړو، ستاسو پیغمبر زما د غېږې نه تللی دی، زما په غیږ کې سر پروتو، کور زماو، نمبر زماو، غیږ زماوه، لاړې زماوې چې د انبیاو سردار مې د خپل غیږ نه رخصت کړی. داسې پاکه بیبي په هغې تهمت ولګوي او د هغې په براعت کې د قرآن کریم څه حصه را نازله شوله، اولئک مبرؤون مما یقولون. اللہ حبیب دی بری دی دی پاک دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم وخوړ وی زه به د دې رشته دار سره نوره ښېګړه نه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی تا قسم خوړلی دی؟ هغه وی او ما قسم خوړلی دی. وی الله حکم را لیږلی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة. دا مالداران ولې قسمونه خوري چې دی به رشته دارانو ته ورکړل؟ د الله حکم راغلی قسم دې مات کا، ایمان دی ته د الله حکم راغلی قسم دې مات کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم مات کو د رشته دار سره ښه سلوک شروع. تا سره رشته دار څه بد کړي؟ او بیا ورور د یو پلار یوه تنه ده، د یوې تنې څانګې، تا سره ورور څه بد کړي؟ ستا نه ورور څه لاندې کړي دي؟ خدای ته وګورئ دا خوږې ورورولۍ دي، دا مه کټ کوئ، دا مه پرې کوئ. د یو پلاره پیدا یئ، دا ورورولۍ به پیدا نشي. جیداد څه کوئ، پیسې څه کوئ؟ ورور ډېر قیمتي دی، ورورولي ډېره قیمتي ده.
خوروالی ډیر قیمتي ده، پلارواله ډیر قیمتي ده، مورواله ډیر قیمتي ده. و ایتاء ذی القربا، ورکړه کوي رشتہ داران، رشتي اوپالئ، رشتہ دارانو ته ورکړه کوي او رشتي اوپالئ.